هندي بورډ له یو لړ نویو بدلونونو سره د خپلو لوبغاړو قراردادونه خپاره کړل. د هند کرکټ بورډ په بیلابیلو کټګوریو کې له نویو بدلونونو سره د خپلو لوبغاړو د مرکزي قراردادونو نومونه اعلان کړل. یادې ادارې خپلو 13 لوبغاړو ته په 4 کټګوریو کې قراردادونه ورکړي چې A+, B او C کټګورۍ یې د یادولو دي. په A+ کټګورۍ کې یوازې 4 لوبغاړو ته مرکزي قرارداد ورکړل شوی. په A کې له 3 نویو لوبغاړو سره 6 لوبغاړو ته، په B کې د 2 لوبغاړو په شاته تګ او 1 لوبغاړي په مخته تګ سره 15 لوبغاړو ته، او په C کټګورۍ کې د 10 نویو لوبغاړو په ګډون 15 لوبغاړو ته مرکزي قرارداد ورکړل شوی. همداراز د ایشان کشن، چریسیار او امیش هدف په ګډون 6 لوبغاړو ته سکال مرکزي قراردادونه نه دي ورکړل شوي. سکال د هندي بورډ لخوا د دغو قراردادونو د معاش په اړه هم څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د همدې کټګوریو له مخې د A+ کټګورۍ لوبغاړو 2 کروړه هندۍ روپۍ، د A قرارداد 15 کروړه، د B 3 کروړه او د C کټګورۍ 1 کروړ هندۍ روپۍ معاش ښودل شوی و. په ورته مهال له مرکزي قراردادونو ورهاخوا د هند غوروي کمیټې له بورډ غوښتي چې 5 نورو تیزو توپ اچوونکو ته هم احتیاطي قراردادونه ورکړي چې د لوبغاړو د روغتیايي ستونزو پر مهال وکولای شي لوبه وکړي او له وړاندې چمتو اوسي. په یادو 5 لوبغاړو کې آکاش ډیپ، عمران ملک، ویجای کومار، یاش دیال او کدیراپا شامل دي.